لاس ته چې کوم تار تړي نو دا عمل دا طریقه د هندوانو ده. هندوان دې ته راکي وایي. وایي څه ورته وایي؟ دا د چا علم کې شته که نشته؟ مرکټۍ ورڅوک پوهېږي. او دا خواښې دا پالنګ څه دپاره وي؟ دا پالنګ ته څه ګرځي راګرځي کېږي؟ دا پالنګ څه دپاره وي؟ توجه توجه. دا دې دپاره چې دا زوم شریف په دې پالنګ کې کښېني داسې اوچت کړي نو دا خواښې د نورو ښځو ته ښیي چې یا ښځو هغه دغه دی هغه دغه دی. نورو ښځو ته یې ښیي شکر وباسه چې د لور دې خوښ شي. وایي پالنګ د هندوانو طریقه ده. چا یو رواج ته بل ویم انشاءالله دا هم دې کلي کې نشته. بعضې خلک د واده په کرسۍ کښېنئ بنارسۍ پرې واچوي لاس ته رومال وتړي په لاس کې نکریزې وتپي او خوله کې لډو ورکړي وایي نښه ورله کوو. شته که نشته؟ د مخونو نه م پته نه کېږي. شته که نشته؟ د واده نه په کرسۍ کښېنئ دوه کرسۍ کېږي که نه نو دا واده والا پوخ ناست دي. یو له نښه وکړي لاړ شي بل له نښه وکړي لاړ شي. ما ته چا دا واده والا پوخ ولې ناست دي؟ ما دا وزیر اعلی د 15 کاله وړه که نه و وزیر اعلی که منې که نه منې وایي ولې ناست؟ ما دا دوا ته ناست چې دوا به کله صبر. چاچي ورله نښه راوړه خبر خو نه مامي کشره خور نښه راوړه مشره الا ابیم لا حیات شکر دی ابیم نښه راوړه. هغه په شهیدانو بازار کې نږدې کوم بازار دی؟ کم بازار دی کوم چې سودا راوړې؟ کوم تورو بازار نه دا 2-300 روپو رومالونه راوړي او بیا کسان کښېنئ نښه ده یو ته رومال تړي روباسه 2000 روباسه 1000 روپۍ ها 3000 روباسه او یو نیم ته پکې داسې کې ها ته خو په دې واده ډېر خوشحاله یې ټیک به 10,000 راکوي په ایمان یې زر زر ورته وشماري او ولې کې داسې په جذبې ورکړي ته جمعې د جومات چاندې ورکړه. وایي وصولي کوي که نه کوي؟ او دا پیسې ته زه به د 10 روپو دپاره چغې وم چې دا جومات ته ډانچه برابر ده. په دې لنټر شته که نشته؟ په دې لنټر اوس یې پې راچوم انشاءالله. ما بلا مدرسې جوړې کړي تاسو ته پته ده که نه ده پته؟ انوار محمدي پهله ډاګه وه د چا یاده شي که نه؟ قاضي عمر خطاب صاحب زموږ د عالم مسجد تحفظ ختم نبوت سرپرست اعلی او عالمي سره د جمعیت علماء اسلام هم سرپرست اعلی. توجه. او دې وخت کې اوس سرپرست د عالمینو د جمعیت هغه شیخ حبیب الرحمن صاحب دی. د شیخ ادریس خان دهلوي د هغې تلمیذ رشید دی. توجه. دا چت باچوي انشاءالله وار مخه ته هر کار سمیږي انشاءالله. خو دا چې څوک ډي ته کوم چې دا د ډي ته کم. توجه توجه. یو ته نښه ما له اوس اصلاح الرسوم کې تانوي صاحب لیکلي لاس ته چې کوم تار تړي نو دا عمل دا طریقه د هندوانو ده. هندوان دې ته راکي وایي. وایي څه ورته وایي؟ دا د چا علم کې شته که نشته؟ هندوان چې لاس ته کوم تار تړي څه ورته وایي؟ بولو راکي ورته وایي. دا د هندوانو طریقه ده. لاس ته راکي تړي اور دا او کشر لالا هله تم تشریف راوړه مشر په ایمان یې سپینګیري باباګان کښېنئ که نه؟ راکې جواب شابه. وایي کښېنئ که نه کښېنئ؟ دا خبرې خو دا په مقبره کې م نه کېږي د جمعې کې م نه کېږي. د دې ځای دا دی کښېنئ که نه کښېنئ؟ راشه بابا تشریف راوړه چې تعلم لاس ته رومال وتړي برکتي کار دی چې نور هم برکتي کې نښې او په شکور کې اوړه خو نشته روټۍ نشته نو نکریزې پورې کړي او شمې وایي که مومبتۍ وایي. اختلاف مه جوړوئ. یو خبره وکړئ زما قطعا اختلاف زما ټول بیان زه اصلاح معاشره کې ګرځم. زه اختلافات نه چېړم. توجه. زه په دې کیسه کې نیم که څوک دلته لاس کږدي خو په مونځ کې ږدي که نه او که څوک دلته لاس کږدي په مونځ کې ږدي دواړه مونځګزار د امیر صاحب یا چې ګش وکړو چې د بیلماز هغه م وکړو هلکه دا مونځ کې ږدي دا جدا خبره ده. څوک دلته ږدي. تاسو حج عمرې له تللی یې تللی یې که نه یې تللی؟ دا چینل ته ټول کوي که نه کوي؟ چا ورپسې کوتک او لور راواغسته او چې تا په تا دا بد لګوي مولي صاحب د کور کې مور دلته لاس نه ږدي راکړه جواب شابه اوس په هغې یې م راښکته کړه په خور دې م راښکته کړه نه لګي. زما اختلافات سره قطعا نه لګي. پرېږده. توجه. شمې وایي که مومبتۍ وایي؟ مو اختلاف مه کوي که نه یو ټکي راته ووایه. شمه پس کور کې شمې بلې کړي او هغه ګډوي خلک کوي که نه کوي؟ قطعا تاسو نه یادوم خلک یادوم خلک یې کوي. شمې ګډوي. د اور احترام په اسلام کې حرام دی. څوک چې د اور احترام کوي هغې ته مجوس وایي. میرے نبی نے فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر معهم. دا شمې ګډول دا د مجوس طریقه ده. وایي د چا طریقه ده؟ شمې به بلوي مجوس. اور احترام حرام دی په اسلام کې. د اور احترام د اور تعظیم
حرام دی. د اور عبادت ضرورت لپاره اور بل کا مولوی صاحب جائز دی، اور بل کا رڼا کا، اور بل کا روجی پخی کا، اور بل کا چرگان پاہ کا، اور بل کا غوښه پاہ کا جائز دی، اور بل کا مولوی صاحب اور بل کا حلوا پاہ کا، خپلم اخرى مالم روړه جائز دی. ضرورت لپاره اور بلول جائز دی. اے مولوی صاحب غټ غټ انرژي سیر بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به نیغې نیغې کوي، ولې لوډ شیټینګ دی، بجلي لاړه کړون دی د خیرن بچیا. وایي دا شمې د مجوس طریقه ده. چا طریقه ده؟ دوه رواجونه مې درته بس په سنت طریقه ودونه کوو، ګانه بجان نه کوو. او د شهریار مور پلار دواړه شته که نشته؟ دیم چېرته پټ کړ خدای وله کني ګازاره کومې دله څه شو دا په خفه کېږي مخ ګډمان راغلي دی ولې په غېږ کې ناست و که نه وایه مونږ هغه مولیان خو نه یو زر سړی ډیته کوو. توجه راشه لکه کوم ځای راشه ښکلوم دې منه راشه راځه څه ته به هم نه پیار در سره کوم راځه. توجه توجه یو هلک واده داسې ته نه برایره څه تپوسونه کوم دی هغې له پکار دی اسان سمپل سوالات دي جوابات دی له پیله نه یاد دي. توجه یو هلک واده ما ته متوجه شي پرېږدي د یو هلک واده نه ما ورته واده که خو مور پلار پرې نه دی که نه ما ته چې نه مفتي صاحب مور پلار زما مور پلار دی. وی مور پلار پرې نه دی، وی مور پلار زما مور پلار دی. او چې واده وشي پلار الا شي مور غټه بلا شي ښځه نعمت الله شي. نعمت الله اوس تشریف راوړه قربان پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله. وایا ښځې پراپرټیز مکې جیدادونه بیا بیا میلاویږي مور او پلار بیا بیا مور او پلار بیا بیا مور پلار حق. الله اکبر حق یو د حق حصول دی، حق حاصل کا، پلار نه حق حاصل کا، ماما نه گاونډي نه تر نه حق حاصل کا، حکومت نه حق حاصل کا. توجه زه پبلک مملکت نه حق حاصل کا. یو د حاصلولو چکرې دي او یو حق ادا کول دي. د پلار حق ادا کم، د مور حق ادا کم، د در حق ادا کم، د گاونډي حق ادا کم. زه د ختم نبوت د تحفظ ناموس رسالت تحفظ صحابه آل بیت ناموس تحفظ د مدارس تحفظ د قرآن حق ادا کم، د حدیث حق ادا کم، د شریعت حق ادا کم، د طریقت حق ادا کم، د تبلیغ د جهاد حق ادا کم. زه د الله او زه د خاتم الانبیاء حق ادا کم. یو حقونه ادا کول دي، یو حقونه حاصلول دي. ما له بلک جواب راکړي په کچرو کې چې خلکو وکیلان نیولي دي دا وکیلان دې دپاره نیولي چې په ما د چا چا حق دی چې ادا کم او که دې له نیولي چې حق حاصل کم. ورکه جواب څه کمه موږ شب او روز لیل او منډې ترړي حاصلولو کې چې حاصل کم حاصل کم. تا د پلار حق ادا کا، تا د خپلې مور حق ادا کا. زه راځم کني خاصې خرابېږي. تا د خور حق ادا کا پوښتونه باجو والا